ورسې وګورئ دکانداران وګورئ خاص کر چې بیا دا د سنگار شیان خرڅوي هغه د زنانو سره ټوله ورځ غږېږي. ګورئ که ملا درته ووایي که تبلیغي درته ووایي که طالب درته ووایي پروا نه لري ته مجبور رایې نو خامخا نه 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 الله او رسول نه دي ویلي شی که حرامېږي د الله او د رسول په خبرو حرامېږي زما او ستا په خبرو نه حرامېږي نه حلالېږي دا ټوله ورځ ورسره ولاړه او بیا دا به څه رقم روزه یې یاره دا به څنګه روزه یې او که ته وایه زه د خور په نظر ورته ګورم زه د مور په نظر ورته ګورم و د هغې خور ته د الله رسول د لرې ځایه و تا ته ویلي ته د خور په نظر ورته ګوره دلته یې نه دي درته ویلي مجلسونه کوئ بانډارونه کوئ بیا خاص کر زنانه دومره بېوقوفه دومره بېوقوفه پر ټوله لار د دې مخ پټي کله چې پیر لره راسي د دې مخ لد سي بیا خاص کر چې 2 نمبر پیر یې دی دواړه هغه رقم 2 نمبریان یې او بیا چې دکاندار لره راسي څومره بېوقوفه ده او بیا څه ورته وایي وایي زه د فلاني کوره راغلی یم خاوند بې ملا یي خاوند بې پیر یي خاوند بې طالب یي خاوند بې لوی بزرګ سړی یې دا ورته وایي زه د فلاني کوره راغلی ای بېوقوف یې ای بېعقلې ځان خو دې بدنامه کوي ځان خو دې بې عزته کوي دا خپل خاوند پر کور ولې بې عزته کوي دا خپل پلار ولې پر کور باندې بې عزته کوي تا ته څه در پېښ ته دغه تورې وایه او په دا خبرې سره قطع ایستلې زما د زوی پر ځای زما د ورور پر ځای درواغ به نه وایه نه د زوی دی نه د ورور دی هسې ستا او د شیطان یو قرارداد دی چې سره کړی مې دی نو بس ګرځئ خوشحالي خو د هغه ده چې یاره زما روزه ده ما ته به الله پر دې روزه باندې ثوابونه راکوي دا خبره زده سوله کوشش به دا کوو عزیزانو تر خپل دکان نه وتل تر کمرې نه وتل تر مسجد نه وتل تر خانقاه نه وتل تر خپل یو روزګار دی تر دفتر نه وتل دا ډېره لویه سنګینه خبره ده او دا ډېره ضروري خبره ده